خلک ولې د امر بالمعروف وزیر ته غوسه دي؟ صحیح ورته ویلي دي او ولې؟ حقیقت په دې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. شیخ خالد مزار ته د سفر پر مهال ویلي و چې کرزی عبدالله او فضل هادي مسلم یار له لویو مجرمینو څخه دی، خو دوی اوس د طالبانو تر سیوري لاندې خوندیتوب لري. نوموړي دا هم ویلي دي چې طالبان به له مخکینیو چارواکو او سیاستوالو پوښتنه کوي چې دومره شتمنۍ یې له کومه کړې ده. بیا پخواني ولسمشر حامد کرزي په دې اړه پر خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزیر څرګندونې، خو توصیه ورته کوم چې ملي وحدت او اتحاد او اتفاق د ګران هیواد د عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. د بهرنیو چارو پخواني وزیر حنیف اتمر بیا په دې اړه داسې غبرګون ښودلی. د امر بالمعروف وزیر څرګندونو د افغانستان ټول سوله غوښتونکي او د ملي اتحاد او اتفاق طرفداران خوابدي او اندېښمن کړي دي. د هغو مشرانو نومونه چې اخیستل شوي، دوی د سولې په لاره کې زیات زحمتونه ویستلي او قربانۍ یې ورکړي. داسې څرګندونې د وطن په خیر نه دي او باید ترې ډډه وشي. د بېواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د طالب وزیر په اړه د حامد کرزي غبرګون ستایلی او ویلي دي چې د طالبانو تر واک لاندې د ارګ له ګاونډ څخه د دوی د یوه بې منطقه وزیر په اړه همدا تر ټولو ښه غبرګون و. طالبانو هم بیا تر اوسه د خپل دغه وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. دا چې تاسو هم ویډیو تر اخره ولیدله ډیره زیاته مننه. تاسو هم خپل غبرګون، وینا، نظر را سره په کومنټ کې شریک کړئ او ویډیو لایک کړئ. تر بیا مو په الله سپارم. ښه وخت.